تازه خبر په عبدالله وسلوال برید شوی خو چرته او څنګه اوس د عبدالله حالت څنګه دی؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په بغلان کې د عبدالله د موټرو پر کاروان باندې برید شوی. د افغانستان امنیتي مقاماتو تایید کړي چې د جمهوریت ریاست د یو کاندید عبدالله د موټرو په کاروان په بغلان کې برید شوی. د بغلان ولایت د پولیسو د قومندانۍ ویان جاوید بشارت وویل چې دغه برید د پولي خمري ښار په څنډه کې د ګیلکي په دښته کې شوی دی خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی او عبدالله او ملګري له بریده روغ وتلي. ښاغلي عبدالله تېره ورځ له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په 7 ولایتونو کې رایې بیا وشمیري. د دغه تصمیم وروسته ښاغلی عبدالله نن شنبه د ډسمبر 14 د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو ته سفر وکړ چې د خپلو پلویانو سره له نږدې وګوري. عبدالله په دغه سفر کې له خپلو پلویانو مننه کړې. د یادولو ده چې په 7 ولایتونو کې انتخاباتي مرکزونه د رایو د بیا شمېرلو په بهیر کې د 3 لکه جنجالي رایو د شاملولو په غبرګون کې تړل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د ښاغلي عبدالله د موټرو په کاروان د ډزو ادعا نه ده کړې او د برید عاملین نه دي معلوم. له دې وړاندې هم یو ځل په تېرو انتخاباتو کې په عبدالله وسلوال برید شوی و. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.